زه به تا پکې د ګل په رقم ساتم که مثل غمونه نور وي په زړګي کې. ملګرو د پښتو یو ډیر مشهور کم ټیک ټاکره چې دا وخت تاسو ته په سکرین باندې ښکاري تقریبا 857 نمبره کې د دې فالوور یعنی میلیون ته چې کم دی هغه نږدې وه. د هغې مرګ په داسې وخت کې رامخته شوی دی، داسې ویلی کېږي چې پرون هغه چې کله اوده شوه نو وایي کم طبیعت چې دی هغه ډېر زیات خراب شو. د هغې نه پس چې کم دی LRH هسپتال ته هلته ویوړه نو بیا حالات چې دی دونه ډېر زیات خراب شو چې د هغې د وجې نه چې کم دی الټي او یو څه بل څه پرې ولګېده او اخر کار چې کم دی وایي مرګ هغه واقع شو. که موږ وګورو که نه لکه زه به تاسو ته ویم چې آیا مرګ وله راغی او اخر کار مړه شوه، خو د هغې نه پس چې د دې سره لکه که موږ سوچ وکړو د دې اکاونټ اوس هم په ټیک ټاک باندې موجود دی او خلک د هغې ویډیو ګوري او د هغې ته مرګ داسې راغلی دی. نو الله تعالی دې هغه خلکو ته هدایت وکړي کوم چې نن سبا په ټیک ټاک باندې داسې قسمه خپلې پیغلې چې دي هغه راوباسي، پیسې پرې ګټي یو څه بل څه او بیا د هغو د مرګ نه پس چې د هغو سره په قبر کې کم عمل کېږي نو د هغې نه به یو الله خبر وي. نو تاسو ټولو ته وایم چې برای مهرباني داسې قسمه ویډیو دا یو څه بل څه مه کوئ، ځکه د مرګ نه پس چې کم دی هغه بیا تاسو سره هېڅ څوک نه چې هغه تاسو بچ کړي نو بیا چې کم حالات وي ستاسو نو هغه به بیا د حد نه سوا خراب وي. نو دغه لنډه شان ویډیو او دغه معلوماتو ما غوښته تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې ملایږو. الله حافظ.